دوستانو دا کهانی د یو داسې عجیبه قاتل ده چې هغه په ډېر بې دردۍ سره جانوران وي او که انسانان وي دا وجني. په دې ویډیو کې زموږ دپاره یو میسج هم دی چې د چا په بې بسۍ باندې به خندا بالکل نه کوي بلکې د خلکو به همت او حوصله بړاوي. د کهانی په شروعات کې موږ ته په پنجره کې یو وړوکی غونته پیشو وښیي. په دې ځای کې یو کس راشي او دته یو لوښی کیږدي. په دې لوښي کې دته پی ورچوي خو د دې پیو نه مخکې د پیشو ته د یو ټریپ لګولی وي. په دې ټریپ باندې چې دا پیشو څنګه راشي د دغ پی پساو شي دا هغه سي ټریپ وي څنګه ټریپ چې خلک وړه منګکانو ته یا د غټې مګو ته لګي. په هغه سي ټریپ کې دا پیشو پساو شي. بل طرف ته دا قاتل یو لایټ راوړی د دې لایټ د ګرمایش ته وجې دا پیشو ورو په تړپاولو مړ کیږي. او بل طرف ته دا ویډیو آنلاین په ویب سایټ باندې چالو کړي. د دې ویب سایټ چې کوم نوم می دا کیل وذ می نوم. په دنیا کې چې ته په اره کونه کې ناسو یا په ارزه کې وي دا ته آنلاین کتل شي. بل طرف ته بیا موږ ته سایبر کرام یو ټیم وخی. په دې کې یو ښځه وي چې د یو کیس وس سولف کړی وي چې یو پلار او یو زوی دی نیولې. هغه به آنلاین د خلکو سره فراډ کو یعنی د خلکو نه به آنلاین په دوکه باندې پیسې وباسلې او دا کیس د ښځې ډیر په اسانۍ سولف کړی او دا پلار او زوی دی راټینګ کړی وو. بل طرف ته دا چې دغه ویب سایټ کولاو کې کیل وذ می د تا د پیشو هغه ویډیو ښکاره شي. دا هغه ویډیو چې هغه سن کې په پیشو باندې لګاتار د 100 غنټو نه لایټ لګیدلې وي. د دې لایټ د ګرمي د وجې دا پیشو چې کوم وي د ډیره زیاته ګرمي کېږي. دې کې د جینې پر پدې کې سبا سمجھ کې ناراضي دا د دې کس د ټریس کولو کوشش کوي. څوک چې دا آنلاین دا ویډیو چلای بل طرف ته دا پیشو د ګرمایش ته وجې مړ شوی وي. دا ډیره زیاته خپه شي. دور د کس آی پی ایډرس راوباسي چې اخر دا آنلاین ویب سایټ څوک چلای د ډیر کوشش وکړي خود دا کس ټریک نکي. دا غي مین ریزن دا وی د دې الګ آی پی ایډرس چې کوم دا بخپل ځای په ځای چینج کیږي. کله د پاکستان کله انډیا او کله د امریکا یعنی د چې کوم آی پی ایډرس وي دا په یو ځای نه ودرېږي. د آی پی ایډرس هغه ته ویل کېږي چې موبایل یا کمپیوټر څوک چلای او د کم ځای نه چلای نو د دې نه د هغه کس هم پته ولګي او لوکیشن هم پته ولګي چې دا کس په دې ټیم کې په کم ځای کې ناشته. خو د دې الګ داسې شاطر قاتل وي چې د آی پی ایډرس په مخه چینج کیږي. دې ځکه د اف بی آی والا په سمجھ کې سن راځي چې اخر تاسو ته او دا چل ولیکي دا ویب سایټ چې کوم دا د بلاک کی ویب سایټ د بلاک کولو نه بعد چې دوباره کله چالو کین نو دا ویب سایټ دوباره نه بیا چالو شي ته ډیر زیات آریان شي ځکه چې دا ویب سایټ خود بلاک کړو. د دې نه بعد بیا موږ ته د شپې یو پارت وخی. په دې ځکه زمونږ دا کہانی یو بل روخ واخلي. په دې ځکه یو سکوټر ګاټ راشي د یو الګ ته تاسو چې دا هاکی د میچ اکسرا ټیکټونه تاسو سره د دې نمخ کې چې ډیره د شکل ویني دا الګ د شارټ ورکی او د بیوش کی او د کیل وذ می ویب سایټ باندې بوزي یعنی نن ورځ کې په دې س جانور نه بلکې د یو انسان آنلاین مرګ به کیږي. دا سړی راوسته کورته او په کور کې د خپل لاسونو نه تړلې او بل طرف ته د په دې ویب سایټ باندې آنلاین د ویډیو سٹارټ کی یعنی خلکو ته د ویډیو خي کس د سینې نه وینه عمر روانوي. د دې ویب سایټ د سٹارټېدو صرف یو هفته شوی او دته یو داسې ډراپ لګولې چې څومره هم دار د وینې تزيد د وینه چې کومه ده به رو نری کېږي او چې څومره د وینه نری کېږي دومره به د جسم نه دا وینه په تیزی باندې اوزي. او ردی یو بل مسله په دې کې دا چې څومره هم خلک دا ویډیو آنلاین ګوري دومره به د ډراپ دا وبچې کوم دي دا بر دې سړی د جسم ته رو پرو تیزيږي یعنی چې څومره ویوز راځي دومره زیات په دې سړی مرګ نږدې کېږي او رو په دې ویډیو باندې ویوز راتل سٹارټ شي او ردی ویوز دراتلو دغه نتیجه وشي چې دا ډروس چې کمی دا ډیر په تیزی دا ډراپ چلیدا شروع شي. 1 غنټه بعد دا سړی چې کمی دی مړ شي او دا سړی چې کمی دا یو پایلټ وي. د دې نه بعد دا قاتل په دې باندې یو میسج ټایپ کړي تھینکس ا لاټ یور سپورټ یعنی تاسو ډیره مهرباني چې تاسو زما سپورټ وکړو. خو دې وته وې د دې نه بعد نور قاتلان هم پاتې ری دا تماشه جاری ده. د دې نه بعد دا کم پایلټ چې مړ وي دا یو پولیټیشن وي داغه د گاډي په ډیګي کې دا پروت وي. په دغه ځای کې بیا اف بی آی والا تحقیقات لراغلي. بیا موږ ته د هوست په نوم باندې یو سړی وخی چې د یو کور ته راشي په دې کې آنلاین دی الګ یو پوسټ اچولې او دا سړی د دا ویډیو اغسته غواړي. دې ځکه دا الګ د خپل کور ته د نراولي. ډیر د سره په خبرو باندې د بیسمنټ خواته لاړ شي. د چې څنګه ردنه تپوس کې دی ولا شاتنه ټریزر باندې شارټ ورکی او خطه خپل بیسمنټ ته ورغزار کی. د دې نه بعد بیا موږ ته دا سړی وخی چې دا د تړلې وی او رد خپل ته د سیمټ اچي یعنی د په دغه ځای کې دا سړی په سیمټ
سیمټو کې تخته کوي چې د په دې سیمټو کې د یو پیلر په شانتي ودرېږي. بل طرف ته موږ ته جینیفر خیدا هغه د لور برډې وی د ته میسج راشي چې کیل ویت می باندې یو بل سړی دی دغه آنلاین ویډیو جاری ده. دا فورن دا برډې پری د خپل د لور او دو خپل آفیس ته راشي. د چې کله ویډیو چالو کی قاتل چې دا کم کس راټینګ کړي دی یو ریپورټر او د په سیمټو کې ودرولې وی او د خپل لاسونه په سیمټو کې خلولې وی. بل طرف ته د تا لاټینګ چالو کړي وی چې د دې لایټ د ګرمي د وجې دا سړی چې کم دی د مرشي. لکه په شروع کې چې څنګه مونږ کتل چې اسړی قاتل یو پېښو ته صرف یو لایټ لګولې خو دلته کې د سړی ته دنیا لایټونه لګولې دي او چې څومره په دې ویډیو باندې ویو زیاتېږي دومره به د لایټ د روشنی زیاتېږي او د لایټ د روشنی به دا اثر وشي. دا کم سړی چې په سیمټو کې نخته دی د په قضیه کې ژوندې وسوځي. د دې د وجیرورو په ویډیو باندې ویو زیاتېږي. په دې ځکه د اف بی آی افیسر دی جینې ته وایي چې ته یو پریس کانفرنس ارینج کا چې موږ دنیا ته وایو چې دا کیس موږ څومره د سنجیدګي سره اخلو. او دا جینې خپل د افیسر چې کم دا منی کې د دې مین ریزن دا وی دا وته وایي چې قاتل خو غواړي دا چې ته یو پریس کانفرنس وکې او ته دنیا ته دا خبره وکې. د دې د وجې په دې ویډیو باندې د حد نه زیاته ویوز براشي او چې په دې ویډیو باندې ویوز زیاده شو نو د کس ته دومره زیات تکلیف وي. خو دلته د اف بی آی افیسر هم مجبوروي او د پریس کانفرنس شروع کی او د ټولو مخ کې د خلکو نه دا اپیلو کوي چې برای کرم تاسو دا ویډیو مګورئ د ټریفیک ته مزه چې څومره تاسو دا ویډیو ګورئ دومره به د کس ته زیات تکلیف وي. او د قاتل د دې ویډیو سره داسې سیستم کړل چې څومره خلک دا ویډیو تاسو ګورئ دومره به دا لایټینګ نه تیزیږي او دا کس په پرو د لایټینګ د وجې سوځي. او په دې کې دیکھتے اف بی آی افیسر دا خبرو کې او دا خلک په دې لک ساعت کې په دې چینل باندې دنیا شي د چې کله وګوري دنیا ویوز بڑھاويږي. د مرګ نمخ کې د ویلیام په خولې چې کوم کپړه تړلې وي هغه کپړه وسوځي او د په دې خولې کې سوي لګیاوي. په دې ځکه د اف بی آی یو افیسر وی چې د لیپسینګ په خبرو پويږي یعنی چې دا څوک سوي د شونډو په ذریعہ او د وتا سا ایډرس په کوډ ورډ کې وته وای 880 نیو ایریا دا د هغه لک د کور ایډرس په کم پسې چې ویلیام انټیچیز اغستو د پاره د کور ته تلې. اف بی آی فورن د کور ته ځان ورسېد چې د نلړ شي. په دې ټیم کې په دې کور کې د نه ایسوک اومنوي صرف ټیبل باندې یو لیپټاپ پروت وی چې هغه کې د اف بی آی افیسر ویلیام د خلکو نه دا ریکوست کوي چې تاسو کیل ویت می ویب سټ باندې مزه خدا د انسانانو یو زوړ فطرت دی چې څومره د یو کار نه منې کې دومره د اخکار کې د دلچسپي پیدا شي. د دې دلچسپي د وجې دا کس چې کمیدار د خلکو د وجې ډیر زیات زر مړ شي. نه پر په دې ځکه وایي چې دا قاتل هم په دې ځکه هو خو زمنګ دراتلو نه مخکې هغه د دې ځنه وتښتید. اصل کې دا قاتل چې په کم کور کې د اخ کور پورا ډاکومنټ را وباسي دا د یو بوډا سړی چې هغه په کوریا کې پاتې کیږي یعنی د دې ځنه هم اف بی آی ته ثبوت میلاو نشي. د اف بی آی د پاره غټ سوال دی اخر دا کس دا خلک ولې وجني او بل بیا دنیا ته مخامخ ولې خي. اخر د دې سریزن دی د دې شاته سراز دی دا اف بی آی په دقه راز کې ولګي چې دا قاتل دا خلک ولې وجني. فیلال د دوسرا دا قاتل خلاف څه ثبوت بالکل نوي. خو د دو په لا چې کوم لیپټاپ لګیدلې وی دا لیپټاپ ته یو پیله دی یو بل الکو چې دا غنوم کیل نومو هغه په دې لیپټاپ باندې به همیشه هغه ویډیوګانې اپلوډ کولې چې کوم ویډیوګانې به ډېرې بیانک وي یعنی چاته به اور لګیدلې یا به څوک په اوبو کې ډوبېدو یا به څوک گاډي وخو. دې کس په دا ویډیوګانې په 15 جدا جدا ویب سټ باندې اپلوډ کولې او دا کس یې ورځې مخکې مړ شوی دی او کیل ویب سټ چې کوم دی هغه پیله ویډیو په دې لیپټاپ باندې اپلوډ کړل. په دې ځای کې داسې معلومه شو چې دا یو شاطر چور دی او دا د الګ لیپټاپ پټ کړ. بل طرف ته د اف بی آی افیسر موږ ته خو د دې د کور بهر یو گاډي ولاړ وی چې پاغه گاډي باندې کیمرا لګیدلې وی. اف بی آی افیسر د گاډي دا کیمرا ماته کې د کور ته په دغه ټیم کې پولیس راغلی. دا کوم گاډي چې بهر ولاړ دا چې ردی ډګي چالو کې په دې کې د اخ کې کس لاش پروت وی کم کس چې هغه قاتل په سیمټو کې وچ کړو. بل طرف ته د دې د لور په برډې کې د لاغه قاتل یو داسې گیم را لګلې هغه چې د لور په خپل کمپیوټر کې انسټال کې دا د ټروپونم سافټویر وی د اف بی آی د افیسر د پورا کور ډیټا چې کوموي هغه د قاتل ته ورسیږي. د دې د وجې د قاتل د دې د کور ټارګټ کړو. په دې ځکه د جینیفر د ساتي د تفونو کې چې د قاتل ستا د کور ول ټارګټ کړل دا هغه مین ریزن دا دی چې تر د پکیس کې ډیره زیاته دلچسپي
پی اخلي ردی د وجې د قاتل تا دا کور ټارګټ کړل. دې ځکه د اف بی آی دی افیسر ته وایي چې دا لیپټاپ چې د چا دی د کیل هغه او د قاتل په منځ کې تعلقات ضرور دي، خو زه ردی په تحقیقات کې لګیدلې ته زما سره په آفیس کې میلاو شه او زه به تا ته پوره ډیټیل درکوم. دې ځکه د ایجنټ ته یو فون راشي، اصل کې د جنکو سره آنلاین خبرې کوي. دته یو جنې پونو کې چې ستا چې کوم ایمیل دی هغه زما ډیر زیات خوښ شوی دی او زه ستا سره میلاوي د غواړم او دیم د جنکو په چکر کې وي. د دې نه بعد سوي خدای هم د هغه قاتل په لاس باندې ورشي، یعنی د اف بی آی ایجنټ هغه قاتل راګیر کړی وي او د دې نه بعد د ویډیو آنلاین چالو کی. دې ځکه چې دوی ته پته ولګي چې زمونږ د اف بی آی چې کوم افیسر دی دغه ویډیو آنلاین چلیږي. د قاتل د وایس چینجر د خځې په आवाज کې د اف بی آی د ایجنټ را پساو کړی وي او رده په خپل ځای کې تړلې وي، د اوبو په یو ټرم کې اچولې وي او پوره دنیا ګریپن د اف بی آی چې کوم ایجنټ دی لا یو په ویډیو باندې ګوري. جنیفر او د اف بی آی د پوره ټیم چې دا ویني ته ډیر زیات پریشان شي، ولې چې د دوسرا چې کوم اف بی آی افیسر کار کوي هغه را دوستر ګمخه د قاتل په لاس ورغلې، هغه د اوبو په یو ډرم کې بند کړی وي او د لپاسه یو کیمیکلی اچولې ایروسیک دا چې څومره هم د اوبو ته زی دومره بدا اوبه د دې الک نه دا چمړه اوباسي. دا هم د کمپیوټر د هغه سیستم سره اٹیچ کړی وي چې څومره کسان په دې ویډیو باندې راځي دومره به د تیزاب چې دا په تیزی سره د اوبو ته زی. عوام ته چې پته ولګي کیل ویت می ویب سټ باندې یو بل قتل کېږي آنلاین او په دې باندې دنیا خلک آنلاین بیا راشي. د ویب سټ باندې چې دا ټریفیک زیات شي نو دا اوبه د کیمیکلو ته دنه راتله شروع شي. د دې د وجې د دې ګریپین چې کم جسم دی د جسم دنه په سوځېدو شروع د جسم چې سوځي د دې نه ډیر زیات څخه بین جوړ شي. د دې د وجې د قاتل د قزین لاړ شي او د یوازې پاتې شي. دې ځکه د ګریپین سره یو چانس دی خپل ملګرو سره د اور سکور په ذریعہ خبرې کول، یعنی دوله یو میسج ورکول. د سترګو په ذریعہ خپل ملګرو لا اخر کې د یو میسج ورکي. مور سکور یو داسې میسج دی د اف بی آی په دوران کې دوله دا ټریننګ ورکړی، کله چې دی ولا دا میسج ورکي تر هغه پورې د مړ شوی اف بی آی والا دا میسج چې کله ډیکوډ کې دوی ته پته ولګي د میسج کې دوی ته دا پته ولګي د دې دا مقصد وی چې اور سوسایډ جنیفر ته په دې ځکه پته ولګي. ګریپین دیلا یو ال سی ډي ورکړی وي، دا چې کله دا ال سی ډي کولاو کې پلې کې دې ته دا پته ولګي د ګریپین د لیپټاپ نه دا ټولې ویډیوګانې راوخکي. دا اصل کې دا ویډیوګانې د یو الګ تپلاري دا هغه پلان کوشش کړي او هغه پایلټ چې په شروع کې د الګ وجلو دی پایلټ ته د پلار ویډیو جوړ کړو. بیا ر دینه بعد په دغه ویډیو نیوز ریپورټر چې کم دی الګ پړکو حقا نیوز ریپورټر دا ویډیو د دنیا ته خو په دې پسې دو عدالت تم لاړل دا کیس رکاو کو. نورو چینلونو والا خوردونه معذرت کو، خو صرف دغه یو چینل والا ته معذرت ونکو. د ټولو پهله د اقالک مړکو کم الګ چیرې د پلار ویډیو په 15 جدا ویب سټانو باندې شیر کړي و. اصل کې د چې کم لوګو د پلار اکثره د پدې باندې د پلار د مرګ تاریخ لیکل شوی. د دې قاتل اوون نوم د خپل د پلار په کور کې پاتې کیږي. اف بی آی فورن د پلار په کور چاپه ولګي د چې راشي د تپکې د ګریپین لاش میلاو شي، خو اوون د دې زین تختیدلې وي. د اوون چې کم تصویران وي هغه ټوله په میډیا باندې ورکي. اوون په ارزه کې وي او چې د گرفتار شي د وسپوري د اوون بالکل نه ویلیدلې. بل طرف ته جنیفر په یوازې د شپې خپل کور ته په خپل گاډي کې روانوي او ډیر زیات تیز باران وي. د دې چې گاډي کمی دا کمپیوټرایز وي، د دې د گاډي کنټرول چې کم دی هغه د اوون لاس ته لاړ شي. هغه د گاډي ایک کې جنیفر د گاډي چې کم اسټرنګ وي هغه اسټرنګ هم د دې د قابو نه بهر شي. د دې د گاډي هون چې کم وي هغه هک کړی وي. د دې د گاډي په یو بریج باندې ودرېږي. اوون د ریډیو په ذریعہ د دې سره خبرې شروع کړي. دې ته وایي چې جنیفر مخامخ وګوره، دا هغه پل په کوم پل باندې چې زما پلار خودکشي کړې و. میډیا والا زما د پلار چې کوم ویډیو هغه په سلو موشن کې چلاوله ځکه چې داسې کتو سره په ویډیو کې ډیره مزه راځي. په هغه باندې یو الګ کمنټس کړو چې واه تا غوښته تاسو دا ویډیو کنټرول کولای شو، تاسو بندولای شو، تاسو زمنګ د بے بسۍ نه غلطه پیدا به نه چوتوله. جنیفر وته چې ما ماپ کا زمانه غلطی شو د خود هغه طرف نه څه आवाज را نشي. دا خپل د گاډي شیشه ماته کې د گاډي نه بهر راوځي. د مدد لپاره فون کوي. د دې فون اوم د قاتل اک کړی وي. دا د غزه کې یو لوکل بوت وي د هغه نه فون کوي. د دې نه بعد د دې د گاډي هډلایټ دوباره چالو شي. د خپل گاډي ته راشي. د ته پته را چې زره دې ځنه په خپل گاډي کې وته شم. دا چې په گاډي کې څنګه کینې د ته شاته په سیټ کې هغه قاتل ناسوي. هغه د له شاټ ورکي او دا په د قزه کې بیهوش کی. د دې نه بعد قاتل دار واخلي د ځان سره خپل بیسمنت ته بوزي. جنیفر لچکلا اوش راشي. اوون دا د خپل نه د
ایشتلو په یو وایر باندې تړلې الټۍ لټکاو کړي او لاندې دیتا اره چلیږي، یعنی چې څومره خلک دا ویډیو ګوري د قمره بدارسۍ ښکته راځي. یو ځل بیا کیل وید می ویب سایټ دوباره چالو شي او نننۍ ورځ کې ټریفیک ته ادنه زیاده وي، یعنی څومره ټریفیک دومره د جنې مرګ بزر نږدې شي. بل طرف ته اف بی آی پوره خپل ټیم ناس وي، دوی ته دا پته نه وي چې موږ په دې کې خپل د دې افیسر څنګه مدد وکړو، ځکه چې د دوی سره سلاره نه وي. دوی ته پته نه وي چې دا کوم ځای دی. په دې ځای کې د جینیفر یو ملګری وي، ده ته پته ولګي چې دا بیسمنټ وګوري چې دا خو زما د کور بیسمنټ دی. که زه چېرته اوس هلته ځان رسوم نو دا ټریفیک په دې ویب سایټ باندې ډېر زیات دی. د هغې نه مخکې به جینیفر مړه شوې وي، خو جینیفر په دې ځای کې یو هوښیارتوب وکړي. دا په دې رسۍ باندې زانګي، یعنی دا په یو ځای باندې نه ودرېږي. د دې زانګلو دې ته ډېره غټه فایده میلاو شي. مخامخ یو راډ غونتوي، دا هغه راډ ونیسي. د دې تستانې نه د دې لاس ازادوي، خو دغه ځای کې یو پیپ وي، دا هغه پیپ وشلی. دا پیپ چې کوم اداره د قاتل په دې مخ باندې ګیس ولګي، د دې د وجې د قاتل ته ډېر زیات تکلیف وي، د مخ ټول وسوځي په دې ګیس باندې. بل طرف ته جینیفر په څه طریقه هغه رسۍ کولاو کې په کوم باندې چې دا تړلې وي، د دې نه بعد دا خپلې خپې هم کولاو کې دا په قاتل پسې ورشي او په دې قاتل په ډېره بې دردۍ باندې راکېږي. خو دا قاتل هم د دې نه کم نه وي، دی دا جینیفر په تماچه باندې ولي. دا دې په څه طریقه د تماچه ردنه لرې غوځار کې په دې ځای کې اونم نیت تاشي، یعنی د سره څه اوزار نه وي. جینیفر د ده دا تماچه راواخلي او دا شپږ ګولۍ د ده په دې سینه کې ورکوزه کړي او په دې سره د یو خطرناک قاتل خاتمه وشي. د دې نه بعد د اف بی آی د افیسر جینیفر د خپل بیج راوالي او د لیپټاپ ته مخامخ کې، یعنی کوم لیپټاپ باندې چې دنیا دا ویډیو د دې د مرګ کتله د خلکو ته و چې اف بی آی دا قاتل مړ کو. په دې ځای کې زموږ دا کهاني ختمه شوه.